څنګه کولی شو خپل یوټیوب چینل کامیاب کړو او له یوټیوب څخه پیسې وګټو؟ آیا په افغانستان کې له یوټیوب څخه پیسې ګټلی شو؟ هو، بالکل په افغانستان کې 100% له یوټیوب څخه پیسې ګټلی شئ. خو پوښتنه دا پیدا کیږي چې له یوټیوب څخه پیسې ګټل یو څه سخت دي. زما په نظر له یوټیوب څخه پیسې ګټل اسانه کار دی، خو که چیرته تاسو یوټیوب ته د کار په سترګه وګورئ. ځینې کسان پوښتنه کوي چې یوټیوب چینل جوړول خو اسانه کار دی، خو کار مخته وړل پکې ډیر ګران دي. او ځینې دوستان پوښتنه کوي چې په یوټیوب کې 1000 سبسکرایبر پوره کول او ورسره 4000 ساعته واچ ټایم پوره کول دا هم ډیر سخت کار دی. خو نه، دا دومره سخت کار نه دی، ځکه که چیرته تاسو په خپل یوټیوب چینل کې روزمره ویډیوګانې اپلوډ کوئ او په هغې باندې ویوز راځي، سبسکرایبر هم پرې راځي، نو په لنډه موده کې ستاسو چینل ګرو کیدلی شي یا هم کامیابیدلی شي. په دې ویډیو کې درته د دې اړوند معلومات درکوم چې څنګه کولی شو خپل یوټیوب چینل کامیاب کړو او له یوټیوب څخه پیسې وګټو. د خپل یوټیوب چینل د کامیابیدو لپاره تاسو باید لاندې څو ټکي په پام کې ونیسئ. اول خو تاسو باید د خپل چینل لپاره کټګوري انتخاب کړئ، یعنی تاسو د څه په باره کې ویډیوګانې جوړوئ. که چیرته تاسو د ټکنالوژي په باره کې ویډیوګانې جوړوئ باید تاسو ټکنالوژي کټګوري انتخاب کړئ. همدارنګه که تعلیمي جوړوئ باید تعلیمي انتخاب کړئ، او که بلاګینګ جوړوئ یا فني ویډیوګانې جوړوئ نو تاسو باید یوه کټګوري انتخاب کړئ. په بېلابېلو کټګوریانو کې باید تاسو کار ونه کړئ. دوهم، تاسو باید د ویډیو ایډیټینګ زده کړئ. که چیرته ستاسو د ویډیو ایډیټینګ ښه وي نو دا تاسو سره مرسته کوي چې ستاسو یوټیوب چینل دې کامیاب شي. دریم، SEO وکاروئ. کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ د خپلې ویډیو لپاره ډسکریپشن باید ورکړئ او همدارنګه هیشټیګ ورکړئ او کیورډز هم ورسره ورکړئ. څلورم، تاسو باید د خپلې ویډیو لپاره غوره او جالب تمنیل جوړ کړئ. غوره او جالب تمنیل جوړول د خپلې ویډیو لپاره دا تاسو سره مرسته کوي چې ستاسو ویډیو دې زیاته وکتل شي یا دې هم زیاته وایرل شي. څلورم، د ویډیو اپلوډ کولو لپاره یو منظم وخت وټاکئ. تاسو باید په منظم وخت کې خپله ویډیو اپلوډ کړئ. مثلا که چیرته تاسو په اونۍ کې یو ځل ویډیو اپلوډ کوئ یا هم 2 ځلې ویډیو اپلوډ کوئ نو تاسو باید د خپلې ویډیوګانو لپاره منظم وخت وټاکئ ترڅو تاسو په خپل وخت باندې ویډیو اپلوډ کړئ. پنځم، کله چې تاسو ویډیو جوړوئ باید تاسو خپلو لیدونکو نه غوښتنه وکړئ چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ یا هم زموږ ویډیو لایک کړئ، او همدارنګه د کمنټ غوښتنه هم باید له لیدونکو څخه وکړئ. دا تاسو سره په دې کې مرسته کولی شي چې ستاسو یوټیوب چینل دې نور هم کامیاب شي. شپږم، د خپلې ویډیو لینک په فیسبوک، واتساپ، ټلیګرام همدارنګه نورو ګروپونو کې شیر کړئ ترڅو ستاسو لپاره ستاسو د ویډیو لپاره زیات لیدونکي راجذب شي. نو دا د یوټیوب چینل په اړه د کامیابیدو معلومات چې ما تاسو ته وړاندې کړل. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.